بسم الله الرحمن الرحیم. نن راځو دا درس وایو چې د یوټیوب دپاره تمنیلز په کومه طریقه باندې جوړیږي. په کومه طریقه کولی شو یوټیوب دپاره ښایسته تمنیلز جوړ کړو، ځکه چې دا تمنیلز ډیر زیات ضرور دي. تاسو به کتلی چې په یوټیوب کې چې په هر ډول تاسې ویډیو اپلوډ کوئ، دا تاسې باید هغې ته یو داسې یو جذاب تمنیل تاسې ورته جوړ کړئ چې خلکو توجه تاسې خپل ویډیوګانو ته جذب کړئ، چې د هغې کلیک سره ستاسو ویډیوګانې خلکو ته ورشي، یعنې هغه تمنیل چې خلک ګوري نو همغې سره خلک جذب کېږي چې ستاسو ویډیوګانو ته راشي. که څه ستاسو تمنیلز جوړ نه وي یا تاسې بیخي تمنیلز ورته اپلوډ نه کوي، نو ستاسو ویډیوګانې مشکله ده چې خلک یې وګوري یا خلک یې ورباندې کلیک وکړي. نو تمنیلز ډېر زیات ضرور دي. نن راځو همدغه زده کوو چې تمنیلز په فوټوشاپ کې په کوم ډول باندې جوړیږي. نو مکمل دغه پروسه دلته تاسې ما سره وګورئ. نو اول راځو ایډوب فوټوشاپ اوپن کوو. چې کله مو اوپن کو ایډوب فوټوشاپ، دلته ما سره 2022 فوټوشاپ اوپن ده، ما انسټال کړی ده همدغه. نو دلته ډیر ښایسته او ډیر منظم ډول تمنیلز جوړیږي او ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې انشاءالله ډیر ښایسته تمنیلز جوړولو طریقه تاسو ته ښیمه. نو بیا دلته چې کله اوپن شو بیا نیو فایل ته لاړ شي. چې کله نیو فایل ته لاړئ، چې فایل ته لاړئ بیا دلته ګوره تاسې دلته مختلف ډول سایزونه دي. تاسې په کسټم باندې کلیک چې کله کسټم باندې کلیک وکړو دلته راځي مختلف ډول ګوره انچز، سنټیمیټرز، خو پیکسل تاسې انتخاب کوئ پیکسل. بیا دلته په ویټ او په هایټ کې دلته 1920 او 1080 دا سټنډرډ ده، همدغه تاسې انتخابوئ. بیا دلته کریټ باندې کلیک وکړئ. نو چې کله کریټ باندې کلیک وکړو دلته بیا تاسې خپل عکس څنګه کوئ، ډریګ اینډ ډراپ کوئ. ټول نه د تمنیل دپاره چې کله تاسې عکسونه اخلئ، مهمه خبره دا ده چې تاسې په پی ان جي کې تاسو سره په پی ان جي کې وي، او که نه همدغسې وي مشکل نشته، د هغې بیکګراونډ یې ریموف کېږي. بیا به تاسې عکس راولئ. ما سره عکسونه دي، دې ځای نه به زه یو عکس اوس دلته راولم. جواد پکچرز دې ځای کې زه یو عکس راولم. دلته فرض مثال دغه عکس دی. عکس به ډریګ اینډ ډراپ کوئ تاسې فوټوشاپ ته. نو چې کله ډریګ اینډ ډراپ هم کړله بیا هغې نه وروسته تاسې سلیکشن ټول ته لاړ شئ. ګوره آبجیکټ سلیکشن ټول دې باندې تاسې کلیک وکړئ. نو آبجیکټ سلیکشن ټول نه وروسته بیا تاسې راشئ دلته سلیکټ آبجیکټ، تاسې راشئ دلته سلیکټ آبجیکټ باندې تاسې کلیک وکړئ. دلته بیا ورپسې سلیکټ آبجیکټ دا هم چې کلیک کو بیا ورپسې سلیکټ اینډ ماسک باندې تاسې کلیک وکړئ. دې پسې د بیا سلیکټ اینډ ماسک دې باندې تاسې کلیک وکړئ. نو دا هم چې کلیک وکړو بیا دلته تاسې ګورئ چې عکس کې فرض مثال که بعضې ځایونه لږ سم نه راغلی، تاسې دې ځای کې سموت او فیدر په دې ځای کې تاسې جوړولی شئ. دا د کنټراسټ او داسې عکس دې ځای کې برابرولی شي، او تاسې زوم ان او زوم آوټ کولی هم شئ. کنټرول الټ پلس منفي علامه یا جمع علامه تاسې ووایئ څنګه کېږي عکس دغه کېږي. زوم ان زوم آوټ کولی شي تاسې، خو اوس ماته ضرورت نشته چې دا زوم ان زوم آوټ کړمه، خو دا طریقه ده که څوک بیا کوي په منظم طریقه باندې مخې ته لاړ شي. بیا تاسې لاړ شئ آوټپوټ ټو سلیکشن دې باندې کلیک وکړئ. دلته لیکلي ګوره نیو لیئر وید لیئر ماسک دې باندې کلیک وکړئ. بیا اوپن بیا وبخئ اوکې. بیا چې کله اوکې باندې کلیک وکړله نو عکس به دلته موږ سره راشي. اوس دا عکس تاسې کولی شئ چې موف ټول باندې خپل د دې ځای هم تاسې تغییر کړي، دې ځای ته راولئ، دې ځای ته راولئ. خو دا عکس زه غواړم چې دې ځای ته راشي. نو عکس هم دې ځای ته راوړلو او بیا هغې نه وروسته ټکس زه راولم په دې کې چې دلته څه لیکل غواړئ تاسې. فرض مثال تمنیل د حتما یو څه پکې لیکئ، لوګو پکې راوړئ. خو اوس راځم بیا دلته یو نیو لیر اخلم. لیر باندې تاسې کلیک وکړئ. چې کلیک هم وکړو دلته بیا ټکس باندې کلیک وکړئ. نو دلته یو څه ولیکئ. فرض مثال زه دلته لیکم ویلکم ټو جواد یونیورسټي. ویلکم ټو پاس ولیکم، جواد یونیورسټي به لاندې ولیکم چې دا لږ ښه ښایسته او منظم ډول غوندې راشي.
دا د ما ولیکلو ویلکم ټو. او دا ټکسټ تاسې په کوم ډول باندې ډوپلیکیټ کولی شو. نو بیا ضرورت نشته چې زه لاړ شم هلته بل لیر واخلم د سر نه بیا بل ټکس ولیکم، خو همدې باندې تاسې کلیک وکړئ چې کلیک هم وکړو کنټرول الټ پلس جے. دا هم چې کلیک وکړو دا کولی شي همدا تاسې ټکس څنګه کوي ډوپلیکیټ یې کوي. همدې باندې ډبل کلیک وکړئ، هلته ویلکم ټو ما ولیکلو، هلته لیکم جواد یونیورسیټي ویلکم ټو جواد یونیورسیټي. صحیح شو. د موو ټول باندې کلیک وکړئ، داسې منظم یې کوي دې ډول. او دې ته تاسې کولی شئ چې رنګ هم ورته تغییر کړئ. ډبل کلیک وکړئ دې ځای کې تاسې د دې رنګ تغییرولی شئ. دلته چې کوم ډول تاسې رنګ ورکول غواړئ په دې ځای کې اول یو رنګ تاسې ځان ته انتخاب کړئ چې کوم ډول رنګ ورکول غواړئ. نو فرض مثال د دې رنګ باید دغه نارنجي غوندې دا ګوره رنګ تغییر شو. او د دې بل رنګ چې دی دا د دې همدا رنګ صحیح ده. اوس تاسې کولی شئ چې په دې کې یو ریکټینګل هم ورته رسم کړئ. دې ځای کې زه غواړم چې یو ریکټینګل ورکړم، دلته ریکټینګل باندې کلیک وکړئ. ګوره ریکټینګل خپله رسم شو. اوس د دې رنګ تغییر ده، خو اوس ګوره ټکس د دې لاندې پاتې شو. تاسو باید دلته راشئ د لیر ته ټکس د دې ټاپ کړئ. ښه ویلکم ټو کنه ریکټینګل پاس دی، ویلکم ټو لاندې دی. ګوره دا به دې باندې مې کلیک کړو، دا باید د دې ټاپ کوي. ګوره دا د ټاپ راغی، خو د ریکټینګل رنګ چې دی دا ماته نه دی، خو زه کولی شم د دې رنګ تغییر کړم. ریکټینګل باید داسې کلیک وکړئ چې کلیک هم وکړو. دلته تاسې کولی شئ مختلف ډول دې ته رنګونه ورکړئ. دلته ډېر زیات رنګونه دي. یو رنګ تاسې ورته انتخاب کړئ، فرض مثال دغسې یو رنګ کا انتخاب کړئ. ریکټینګل دپاره تاسې کولی شئ چې د دې رنګ ورته تغییر کړئ، دغه رنګ کې کوي یا دا رنګ کوي یا دا رنګ کوي. دا رنګ هم صحیح نه دی، دا هم صحیح نه دی، خو فرض مثال دغه رنګ ما خوښ کړو. بیا هغې نه وروسته اوس راځم د لاندې د یونیورسټي ته هم زه یو ریکټینګل زه ورکوم، دې ته هم یو ریکټینګل زه رسموم. دا ریکټینګل دې ته هم یو ریکټینګل شو، دې ته هم دغسې یو رنګ شو، خو زه غواړم چې دې ریکټینګل ته رنګ تغییر کړم. زه دا ډول رنګ ورته نه غواړم، دې ته یو بل رنګ وي، دا دی، دا هم نه، خو فرض مثال دا رنګ ما ورته ورکو. اوس دې باندې کلیک کوم کلر. اوس راشئ دلته لیر ته بیرته لیر ته راشئ. تاسې دلته تاسې چې لیر ته راغلي ګوره د ویلکم ټو د عکس ته تاسې کولی شئ د ویلکم ټو باندې رایټ کلیک وکړئ. دلته راشئ بلینډینګ اپشن ته. نو ټکس ته تاسې ورکولی شئ چې نور هم ټکس ښایسته کړئ منظم ډول. دلته تاسې ګورئ آوټر ګرو ډراپ شیډو دې باندې کلیک وکړئ. تاسې کولی شئ چې دې ته مختلف ډول تاسې شیډوز تاسې ورکړئ. ډسټینس ګورئ یو شیډو ما ورکړو، که دغسې شیډو ورکول غواړئ دا ډول داسې شیډو ورکول غواړئ نو ګورئ دا دې ځای کې رنګ تغییر کوي کوم ډول. زه وایم چې نه دا ډول رنګ دې وي، داسې یو رنګ دې وي، داسې یو رنګ دې وي. دلته تاسې کولی شئ مختلف ډول رنګونه دي چې مختلف ډول تاسې دغسې رنګونه دې ځای کې انتخاب کوئ ورته. دا اوکې کوئ او دا سایز ده چې څومره سایز ورکوي، دا سپریډ ده ګورئ، دا دې ډول دا چې څه رقم تاسې سټایل ورکول غواړئ تاسې ورته ورکولی شئ. که دې ډول ورکو دا پکې بیخي ښکاره نه شو، دا یې تور که، خو دا یې طریقه ده. که چېرته تاسې غواړئ چې دا ټکس منظم ډول نور قسمه قسم تاسې رنګونه ورکوئ جوړ یې کړئ، نو په دې شکل تاسې کولی شئ چې څنګه کوئ جوړ یې کړئ. دا مې اوکې کړو. اوس راځم که چېرته دغه یونیورسټي ته هم تاسې دغسې کوم رنګ ورکول غواړئ، دلته به تاسې لیر ته راځئ. نو چې کله لیر ته راغلی دغه جواد یونیورسټي دې باندې کلیک وکړئ، رایټ کلیک بلینډینګ اپشن، دلته هم آوټر ګلو اینډ ډراپ شیډو دې ته تاسې مختلف ډول دغه ورکئ. دا ګوره داسې دا داسې ورکئ، دلته رنګ یې لږ
تغییر غوندې کوي دغسې دیم واخیسته. اوس ټول نه مهمه خبره ده چې تاسې د عکس تم یو څه دغه بلنډینګ آپشن کې یو څه بعضې تغییرات شیډو باید ورکړل شي باید تاسې راشئ عکس باندې کلیک وکړئ، دلته رایټ کلیک بلنډینګ آپشن. نو چې کله بلنډینګ آپشن ته لاړئ همدغه اوټر ګلو اینډ ډراپ شیډو ته تاسې راشئ. نو چې راغلی ګوره دلته دا راغی، خو دلته د رنګ ورکومه سور رنګ به یې دلته انتخاب کو. نو سور رنګ هم ورته انتخاب کو، خو دې ځای کې اوس زه کوم ډول سپریډ سایز څومره سایز ورکول غواړئ دونه. نو سپریډ ډسټنس دا هم لږ جوړ کړئ. نو نوایس دا ګورئ نوایس ورکولی شي دې ځای کې دا رنګ یې چې دانه دانه غوندې کېږي. زه وایم چې نه دانه دانه دې نه شي، همدغسې صحیح ده. دا مو شو اوټر ګلو باندې کلیک وکړئ. دلته اوپیسیټي دا اوپیسیټي ده، دا ګوره رنګ یې لږ تیز او لږ دغه غوندې شي. دا نوایز ده، دا هم دې ځای کې کلیک کړئ او دلته مختلف ډول نور رنګونه دي چې تاسې کولی شئ دې ځای کې رنګونو ته تغییرات ورکړئ. دا اوکې کړئ او اوکې دې ځای کې سپریټ هر څه په دې کې تاسې معلومولی شئ دلته ښکاري چې څومره تاسو دغه جوړوئ چې په کوم ډول یې جوړ کړئ. تاسو ته دلته په ډاګه معلومیږي چې په کوم ډول دا رینج ده. دا رینج دې ځای کې دا به یې اوکې کړو، دې ته هم یو رنګ غوندې ورکړلو. نو اوس راځمه په دې کې ټکس مې ولیکلو، عکس هم جوړ شو. اوس راځمه دلته تاسې د هغې ته راشئ، دې باندې کلیک وکړئ، ګریډینټ تاسې پیدا کړئ، ګریډینټ ټول باندې کلیک وکړئ، بیا دلته ډبل کلیک وکړئ. نو ګریډینټ کې دلته مختلف ډول تاسې رنګونه تاسې انتخابولی شئ چې کوم ډول تاسې رنګ ورکړئ. دلته رنګونه دي، دغسې یو رنګ دی فرض مثال داسې، او دلته نور رنګونه هم دي. کوم رنګ چې تاسې انتخابوئ دې ځای نه یو رنګ انتخاب کړئ. فرض مثال دغه رنګ ما انتخاب کو، دا بیا اوکې کړئ. چې اوکې هم کو ګوره دلته راشئ، تاسې دلته لیکلي دي لینیر ګریډینټ. دې نه مخکې چې دلته تاسې په بیکګراونډ باندې کوم رنګ تاسې اپلای کړئ، دلته راشئ تاسې لاندې دلته راشئ ګوره دلته بیکګراونډ قلف دی. اوس چې څومره تاسې هلته کلیک وکړئ دا بیکګراونډ یې کار نه کوي تر څو چې دا څنګه کوي دا بیکګراونډ یې خلاص نه کړي. دا هم خلاص کړو، دا لینیر دی. اوس دغلته یو رنګ زه ورکوم، ګورئ هلته همدغه ګلابي رنګ ما انتخاب کړی و که نه، ګوره اوس هغه ځای نه دلته زه ورکول غواړم، ګوره دا یې انتخاب کو او بل دې باندې کلیک وکړئ. تاسې دا کم یو دی، دلته خپل د دوی نومونه ریډیل ګریډینټ دی، دا ډول دی. بل دی ورسې انګل ګریډینټ، دې باندې تاسې کلیک وکړئ. دا ګوره انګل ګریډینټ داسې یو زاویه غوندې ورکوي، زاویه ډول غوندې. نو بیا ورپسې کم یو دی ریفلیکټډ ګریډینټ، دې باندې تاسې کلیک وکړئ. ګوره دا یې ریفلیکټډ غوندې دی. ورپسې دی ډایمونډ ګریډینټ، دې باندې تاسې کلیک وکړئ. ډایمونډ ګریډینټ دا ډول دی. او دلته تاسې رنګونه هم تغییرولی شئ، دلته ډېر زیات رنګونه دي قسمه قسم. پینک دی، دا د بلو رنګ تاسې ورکوئ، دا انتخاب کړئ، په دې کې تاسې کلیک وکړئ. نو ګوره دلته لینیر باندې کلیک وکړئ، دا لینیر ګوره دا بلو دا ډول رنګ دی. ورپسې هغه انګل باندې کلیک وکړئ، تاسې دا انګل دی، خو زما په خیال باندې دا ډېر ښه رنګ دی. نو چې دا مې انتخاب کړو هر څه جوړ کړلو، په دې کې یو شی موږ نه پاتې شو چې دلته موږ لوګو موږ نه ده راوړی. فرض مثال موږ خو د یوټیوب دپاره خو د بعضې لوګوګانې هم دي که نه، هغه لوګو هم باید راوړل شي. نو لوګو په کوم ډول وي؟ لوګو باید موږ سره په دغه ډول وي، PNG وي. PNG تاسې کولی شئ ډایرکټ د ګوګل کروم نه یعنې ګوګل نه هم تاسې ډاونلوډ کړئ، خو دلته ما سره تیار ډاونلوډ دي، د هغې ته ضرورت نشته دی. دلته زه راځم، دلته ما سره یو فولډر ده، دې باندې کلیک وکړئ. دلته ما سره فولډر دی PNG فایلز په نوم.
زه زما د پی ان جي فایلز باندې کلیک کوم دلته فرض مثال د یوټیوب لوګو زه پکې راولم د یوټیوب لوګو دا د ما سره د پی ان جي فایل یوټیوب لوګو چې کوم یو د کوم یو زه پکې راولم خو چې دغه زه راولم دا د یوټیوب لوګو دا به دلته راوړئ نو ګورئ دلته د یوټیوب لوګو دی نو دا تاسې دلته پی ان جي لوګو ده دلته اضافه ځای کوئ دغه د یوټیوب لوګو شوه دا دلته راولئ تاسې راوړلی شي دې باندې تاسې کلیک وکړئ دا وګوره د یوټیوب لوګو هم در سره راغله اوس که چېرته تاسې ګورئ اوس دا شاته دلته چې په کوم ځای کې تاسې ورکول غواړئ دلته دې راشي او زه وایم چې دلته لاندې د وټساپ شماره هم زما راشي نو وټساپ شماره ګورئ تاسې دلته لاړ شئ همدا وټساپ تاسې پی ان جي ډول تاسې ډاونلوډ کړئ لومړی نو چې کله پی ان جي ډول هم ډاونلوډ کړو بیا همدغه وټساپ تاسې دلته راولئ چې دلته هم راوړلو دا به یې کوچنی به یې کوي دغسې چې کله هم کوچنی کړلو دا دلته راولئ چې کوم ځای کې تاسې په کوم پوزیشن کې تاسې ورکول غواړئ فرض مثال همدغه نه بس ده نو لومړی تاسې شماره تاسې ولیکئ دا هم چې کله وټساپ په پی ان جي ډول تاسې ډاونلوډ کړو دلته هم ډریګ اینډ ډراپ هم کړلو بیا تاسې دلته ټیکس ټول باندې کلیک وکړئ بیا دلته خپله شماره ولیکئ 099 0093 78777 0955 دا هم چې کله ولیکلو دا به اوس لږ غټ دی دا به څنګه کمه دلته تاسې کولی شئ چې دا یې کوچنی کړئ 14 دومره دا بیا هم ډېر دغه شوی دی 12 دا هم چې وکړو دا بیا څنګه کوي دې باندې کلیک وکړئ دا بیا راوړئ دلته دې سره مخامخ څنګه کوي وټساپ سره دلته دومره په فاصله کې نو دغه وټساپ شو دې ځای کې تاسې کولی شئ د دې کلر ته هم تغییرات ورکړئ تاسې دلته راشئ کلر ته دې ته زه سپین رنګ ما ورکړلو اوکې مې کړلو اوس دا شو اوس راځم دلته یو ریکټینګل زه ورته اخلم یو وړکی غوندې ریکټینګل دا ما واخیستو اوس د ریکټینګل رنګ ته تاسې تغییر ورکړئ چې کوم ډول رنګ تاسې ورکول غواړئ دا رنګ هم صحیح نه دی دا به هم صحیح نه وي خو خیر دلته راشئ تاسې بیا لاندې لیر ته لیر باندې تاسې کلیک وکړئ چې کله هم کلیک وکړو ګوره دا ریکټینګل 3 ده ما سره او ټلیفون شماره لاندې دا به راواخلئ د پاسه به یې کوئ چې پاس هم کو ګوره څنګه شو on the top of the rectangle بیا دلته شماره موږ ته وښودل شو اوس راشئ دلته کلیک وکړئ شماره باندې ګوره دا به یې لږ څنګه کړمه نور به هم کوچنی کړمه چې دلته سم ښکاره شي اوس دغه ټلیفون شماره شو موږ سره په دې ریکټینګل کې دننه نو داسې وټساپ بټن هم تاسې جوړولی شي نو مختلف ډول دا د یوټیوب دپاره دا نورې دا هم پکې راوړلی شو نو چې کله موږ سره عکس فاینل شو دا خو دا طریقه اوس کولی شو موږ په خپله خوښه باندې یو بیکګراونډ موږ ورته راوړو په خپله خوښه باندې یو بیکګراونډ موږ راوړلی شو نو هغه بیا تاسې څنګه کوئ اوس زه راځم دلته یو پکچر فرض مثال د بیکګراونډ دپاره یو پکچر زه راولم دا بیکګراونډ چې کوم یو دی د مکمل د تمنیل زه همغه پکچر پکې راولم د بیکګراونډ کې مکمل زه پکچر راولم دلته راشئ تاسې او فرض مثال زه غواړم چې دغه پکچر په بیکګراونډ کې دی وي نو دغه پکچر په بیکګراونډ کې دی وي نو بعضې وخت داسې کېږي چې دا بیکګراونډ پکچر تاسې دلته راوړئ خو دا بعضې شیان ته هایډ شي لکه دا ته ورک شي یا دا یوټیوب ته ورک شي خو بعضې شی خو تاسې به څنګه کوئ هغه به ډریګ اینډ ډراپ کوئ دغه عکس تاسې پیدا کړئ او دغه ایمیج چې دلته لیکلی دغه عکس ما اوس ډریګ اینډ ډراپ کړو د بیکګراونډ دپاره فرض مثال که دا تلیفون شماره نه ښکاره کېده تاسې به لاړ شئ د هغې ته همدا ټلیفون شماره به یې ډریګ کړئ وابخلئ او همدغه ایمیج چې کوم یو لیکلی هم دې باندې به څنګه کوئ د دې ټاپ باندې به یې دغلته واچوئ بیا څنګه کېږي که چېرته هایډ شوي وي دې د پاسه راځي دا بعضې وخت داسې هایډ کېږي چې بعضې دغه یا یوټیوب یا بل شی تر شا پاتې شي خو داسې دغه ډریګ اینډ ډراپ کړئ د پاسه ټاپ به یې واچوئ دلته به بیا څنګه شي تاسو سره ښکاره به شي دا به دلته برابر به یې کړو دا به هم دلته داسې برابر کړو دا به هم دغسې دلته څنګه شي برابر به شي بیا هغې نه وروسته تاسې راشئ دلته
او چې کله ګوره دلته راځئ بیا به دلته فلټر ته راځئ خو همدغه عکس د بیکګراوند کې تاسو کوم انتخاب کړی دا باید انتخاب وي. دلته راشئ بیا څنګه فلټر ته فلټر باندې کلیک وکړئ تاسې فلټر باندې کلیک وکړئ تاسې دلته راشئ بلر ته دلته راشئ ګاشین بلر ته دلته تاسې هغه بلرنس تاسې انتخابولی شئ چې څومره باید بلر شي ګورئ دومره او که چېرته بیخي نه غواړئ چې بلر یې کوي خو چې بیا څنګه تاسې په عمومي ډول باندې دلته ډریګ اینډ ډراپ کړله خو هماغه خپل سیستم باندې صحیح ده که نه بیا تاسې بلر کول غواړئ په دغه طریقه باندې تاسې بلر کولی شئ دا به دلته اوکې کوئ. نو چې کله اوکې م کړلو ګوره بیکګراوند یې څنګه شو تبدیل شو نو تبدیل شو بیا هغې نه وروسته اوس تاسې بیا دلته راشئ دا بیا څنګه کوي سیف کوي فایل ته راشئ نو فایل کې دلته ایکسپورټ ته لاړ شئ دا امپورټ ده تاسې ایکسپورټ ته لاړ شئ ایکسپورټ ته لاړ شئ سیف ایز ته لاړ شئ نو سیف ایز کې دلته راشئ ګوره جی پی جي باندې تاسې کلیک کوئ جی پی جي دلته به ایکسپورټ باندې کلیک وکړئ دلته ولیکئ فرض مثال تمنیلز دلته یو نوم تاسې ورکړئ تمنیلز دا به څنګه کوي اوکې به کوي دا به څنګه شي تاسو سره دا عکس به در سره سیف شي نو دا یې مکمل څنګه ده دا یې طریقه ده د تمنیل جوړولو. تشکر.